د فیسبوک بدیل ملګري رسنۍ کاروونکي په زیاتېدو دي. د ملګري افغاني رسنۍ کاروونکي په چټکۍ سره په زیاتېدو دي. یا د فیسبوک ته ورته رسنۍ د څو افغان ځوانانو لخوا جوړې شوي مسؤلین وایي یا د رسنۍ د پردیو رسنیو په څېر لنډمهاله، اوږدمهاله او تلپاتې بندیزونه نه لري او نه د اسلامي کلماتو، نورو سیاسي ځانګړو نومونو او الفاظو د چاڼ او د هغو پر لیکلو د بندیز ستونزې لري. د دې رسنۍ فرهنګي مسؤل استاد حمید افغان وایي چې ملګری ټکی هم د نورو خواله رسنیو په څېر یوه رسنۍ ده چې فیسبوک ته ورته ځانګړتیاوې لري. ملګري کې د برېښنالیک په لرلو سره په ډېره ساده او لنډو پړاوونو کې حساب پرانیستل کېږي. ښاغلي استاد افغان زیاته کړې چې د پوسټ کولو، خوښولو، تفسیري کولو او شریک کولو سره سره یې ښه ځانګړتیا ده چې په هر پوسټ لایک، کمنټ، ریفر او شیر سره برېښنایي پوینټونه ورکول کېږي چې بیا په پیسو بدلېږي او کاروونکی چې کله $50 بیلانس ترلاسه کړي په نغدي توګه ورکول کېږي. د ملګري مسؤلین زیاتوي چې د رسنۍ د فعالیت کال پوره شوی او دې موده کې لسګونه زره کاروونکي موندلي او دا شمېر به ستر بلې مخ پر زیاتېدو دی. د استاد حمید افغان په خبره چې د رسنۍ خپلواکه ده او اسلام هېواد او ولس ځان ژمن بولي، د دیني او ملي ارزښتونو ضد حسابونه هم تړي. د ملګري کاروونکي خوښ دي چې افغاني رسنۍ کاروي او دا د ویاړ ځای بولي، خو وایي چې مسؤلین باید سره ته پاملرنه وکړي، ترڅنګ یې کاروونکو ته د لا چټک استعمال اسانتیاوې هم برابرې کړي. او دې کې مونږ ملګرو وګوره چې زمونږ د لینک له لارې که نه یو څوک دې اکاونټ ته نه نو $0.02 زمونږ اکاونټ ته جمع کېږي د لینک له لارې. یعنې تاسو لینک شیر کړئ هغې له لارې څوک نه نو تاسو اکاونټ ته $0.02 جمع کېږي. او بل دلته په دې کې چې دا که چېرته 2 پوینټ هغه ورکوي که نه چې کمنټ چې ستاسو په پوسټ باندې څوک 2 پوینټه ورکوي او 5 پوینټه کریټ ا نیو پوسټ باندې چې یو پوسټ وکړي که نه په هغې باندې لکه خپل اکاونټ کې پوسټ پورته کړي نو هغې باندې 15 پوینټ ورکوي او 2 پوینټ په هغه باندې ریاکشن باندې ورکوي لکه تاسو په هغه باندې څوک عمل وښیي یا یې وګوري که نه نو پوسټ باندې نو 2 پوینټ په هغه باندې ورکوي او ټوټل چې دي په 1500 پوینټ په باندې یو مساوي ګوره لاندې سره سوی د مساوي د $1 سره کېږي. نو دغه د ما ګوره اوس 240 پوینټه دي او څو پوسټونه مې کړي دي نو دا دغې طریقه وه. بل دلته د وایلټ ده که نه دغه ویډرا چې کوي بیا لکه بټوه چې جوړېږي نو دا بیا همدغسې موږ د پیپال اکاونټ جوړو. پیپال اکاونټ په افغانستان کې اوس انشاءالله جوړېږي نو بیا پیپال اکاونټ دا او هغسې بیا لکه هر شته کې نمبر ته یا ماسټر کارډ یا بل کارډ ده که نه داسې کېږي او چې $500 پورې ورسېږي بیا دغه ویډرا کولی شي. نو ته اوس به یې ما ګورې فاست 0.13 دي نو دغه یو څو پوسټونه مې کړي دغه طریقه ده او دغه ثبوت ده.